دا خو نو چې دی دا واګو دسمال دی ستا دپاره انشاءالله تحفه راکړه بس ټیک سوې ته په هغې کې واچوه نو دا د دوه دې هم قبوله شوه ماشوه ما له دوه وه خوب لیدلی دي ما هم خوب ویلی و دا کوچني ماشومان دا د سهار وختي ناست دی عزت لا دا د چای کوي دا د دی هم راووتی ده دا د بیلچه راخسې د کار له ځي زه دا د چای کومه ستړی مه سې د هغه چیرې دی عزت لا چیرې دی بیده دی ورس ورته په ځل یې بولي هل جوړ په خیر پزه څه پاک ای لړلې نن چې یو د عزت لا کره راغلی یم عزت لا هغه ځوان دی هغه ماسې یوه کوچني کلیپ یې جوړه کړې وله ویډیو ده بیا مې په پیچ کې ورکړله او څلور لږ کسانو وکته چیر دی عزت لا السلام علیکم جوړ په خیر ښه یې عزت لا چیر دی عزت لا په کور کې دی دی راوبل ورته په ځل یې بولي نو اوس به عزت لا راوبولو صدقې به ورسره کښېنو څنګه دی واده سره څنګه دی او عزت لا خدای دې راوله جوړ په خیر ستړی اوسې څنګه ښه یې چیرې یې ظالمه د واده سره ورک سې الله وسدي واده سره ګسه ورک سل نور څنګه ښه یې نوی ژوند دې څنګه دی بس حاضر دم خو ډېر ښه یې نه ناوله دی یا شکر دی خپل حال وایه ته څنګه وزه خوب راپورځي یا خو د کومې خوا ښه ته څنګه یې ځوان ښه یې اوس نو د وار دی ستا بعد که کوم یې ښه قدرت لا دی نو راسه کښې دا د عزت لا واده دې وکړي بس اوس زموږ شنه اخلاق پرېږدو یا شنه خو دې پرېږدو ستا دعا په کار ده هغه ستا ویډیو خو ما په دغه کې ورکړله ډېرو کسانو وکته څلور لږ کسانو وکته تا دغسې چا وویل دوی د افغانستان اخوا مبارکي ده لراسې په ټلیفونو باندې یا دغه ساده دا زموږ قریبان ښه خو هغه څلور لږ کسانو وکتل عمر لالا خدای دې راوله زه دا د عزت له رالم مالې ته خو هغسې واده دې وکړي اوس یې شناخت پرېښي دي دا دې زه ولرانه نور څنګه ښه یې ټیټ یې شکر دی خپل حال نه چای نه کړو که بس که بخیر راواخله کنې نور یا شکر دی ایناوړه کې مایان تایله کړي ښه نو 700 دانې دي بس دا کور یې د باري چچا د زامنو ودان کله کله ډوډۍ ورسره راځي په دا لاس کې ورته ونیسي خور یې داسې ورته راجم کړي و ګرده ورته راجمه شي تکلیف دې وکړ یا ماشاءالله ډېر ششتن اور دې جوړ بس د هغې ساده کښېنه یار زما یې د هغې پښتین نه ولرالم تی تکلیف وکړي عزت لا اوس په چیش لګیا دی کار مار نه دی پیدا کړی ولې دا په مینو کې کارونه نه دي چالو نه دا خدای مهربانه دی ژمی پسې راغلی بس نو دی مو ورته مسوي ما روزګار الله د رسۍ ته ما خپل ارمان کړه الله وعده کړې ده الله د رزق د روزي الله وایي زه در رسوم څنګه کوم ګوري دا څوک دی دا د خدای دا زوی دی ښه زموږ د کشر ورور آیا دا د خیر محمد زوی دی ښه دی خو نه د عزت ورور آیا ستا دی دا زما ولې شرمېږي وشرمېږه راسه عزت لا راسه عزت لا څلور لکو کسانو کتلی ښه څلور لکو کسانو عزت لا دغه وکتې قمر صاحب بالښت دغه ته راوړه راسه عزت لا څلور لکو کسانو دلته دلته راشه دلته راشه دغه وبغلته کښېنه تا خو هغې شناخت پرېږدي موږ ولې خپله شناخت خو دې پرېږدو
اوس دودي څه وخت ځو ما ته به دواړه یو چکر ولو افغانستان بس زړه دې وغواړي دا د عزت له سره ځم افغانستان له ستی کلی هلته کوم ځای کې میوند میوند کندهار دی ولایت کندهار اوس کله کندهار د کوټه ده ولایت شیل دې لاس ولا تکلیف دې وکړي یار بس دغه زګیله به مې بیا وعلیکم سلام جوړ په خیر ستړی وضعیت څنګه ټیټ یې شکر دی راسې عزت اکشف بس دا زګیله به مې بیا څو شپې به هلته وکړو شپې ویډیوګانې به هلته جوړې کړو څنګه چای ورته ویلي تی ساړه خوږې چای کوئ که ترخې چای خوږې چای ترخې نه کوئ ترخې نو بیا نور کله بیا ګرد ترخې ده 24 ګنټې بیا ترخې دي سهار وخت بیا خوږې سهار وخت خوږې دا بیا څه پیدا کوي دا بیا ګوله ډوډۍ پر خورو موږ د کار والا خلک یو ټیکس نو په دې باندې بس بیا دغه چای د ډوډۍ دپاره بیا کار کوو په باغو کې بس بیا ترخې چای ترخې بیا څه پیدا کوي ترخې بیا د صحت لپاره ښه دي د سړي صحت و بدن و دا سره و دا دغه کیسه دی دا کراچي کې هغه کم خلک دي ازبکان که څوک دي هغه د کابل د چیش ورته اشنی چیز و هزارګان د کراچي کې ما لیدلو د هزارګان به څو د ډوډۍ سره بیا دا ترخې چای کول شنې او داسې به صحتمند بیا د شوګر نه دی شوګر هم ډېر نه پیلاوي په بدن کې دا شوګر چې دی خاص د خوږو سره را روان دی د خوږو نه چې ډېر سړی استعمال یې کوي دا ډېر تاوان توري چای چې دی هغه د صحت لپاره ډېر ښه دي توري چای توري چای د صحت لپاره ډېر ښه دي د ستړي سړي دپاره بیا توري چای ډېر اوس کار یې کړی دی کار والا سړی د هغه دپاره بیا ډېر عزت لا کار باندې لګیا یې و داسې یو څو ورځې په دې په شاوخوا څه کار وکړي اوس دغه یې بېکاره و دغه یې اوس نو بیا بېکاره زه خدای مهربانه دی و ټینشن یې مه کوه بس رزق خدای رسوي اوس تو یخ هم څو کارونه هم ودرېږي تا باستولو کراچي له ویلي ګرد راستولو دوی خوانان در اوس په کراچي له نه دی لیدلی در اوس ستا یو ځای هم نه دی تلل زما یو ځای تللی دی روز محمد هغه هلته په راټو لګیا دی اوس هم لګیا دی اوس هم لګیا دی نو هغه د شناک لري نو دوی اوس هغه وایي اوس دا ټیم چې دی د سکول والا دا ګرده چټیانې دي په نڅه ولاړ دي هلته مازیانه ساړولی په هوټل و دا علاقې د ګرده ولاړ شي و دا زموږ د علاقې د ټکریان ګرده ولاړ شي کراچي کې هوټلانو په داسې شان کې مزدوریانې کوي نو بس بیا په نڅه ورسره لګیا نو اوس دوی چې هم ولاړ شي خواران دلته کور په پسې هلته په نستې اړول یو لسګونه نه دي ښه نو دا د ادوا دې هم قبوله شوه ما چې ما ادوا وه خوب لیدلی دي ما هم خوب لیدلی په خوب نو څلور لکه کسان کتلې هغوی هم دعا وکړله او ما نه دی دعا په وکړله ما ورته ویلې زما یو انډیوال دی مثال د ورور سم زیات ما واغه سره ګران ما دته ویل ما واغه له به دعا کوې چې ما واغه په جنت کې د حضور نبي پاک صلی الله علیه وسلم ملګری سو د هغه سره میلاو سو او بس نوم یې ور واخیستې نوم سیادي ما ورته ملک شفقت الله دی نو دعا قبوله شوه و انشاءالله ما بیا په خوب کې مې ویلي موږ په جنت کې ګرځو خدای بیا چې دی بیا سیدان هم دي ښه و هلته بیا په ساکزي کې بیا دا دغه کوم نه دي دا بیا منجنزۍ راځي منجنزۍ کې بیا نو هغه منجن انا چې ده هغه بیا سیده وه موږ نو بیا خاص د هغه دوه زامنو سیدانو د تېره راوستلي وه بیا د دې په دغه ساکزو کې ودونه وکړه نه د دې ستی ګسه کوم چیز دی موږ اسحاق زوی اسحاق زوی و اسحاق زوی دا په کوم پښه ګډېږي غلجي که دراني یا دا په دراني ګډېږي ښه دا په دراني ګډېږي نو دا چې دی اسحاق زوی چې دی داسې ښه غټ قوم دی په افغانستان
دغه د پنجمر ضلع نه ده دا میوند دا ضلع ګرځه د پنجمر دغه د قوي پر دا ګرځه ساکسي اصل بیا په نوزاس کې هم شته په مساکله کې هم شته او په سریپول کې هم شته په شبرغان په دا علاقه کې په کندوز په دې ګرځه کې دی خدای خوشحاله پیدا کړی چوکي دی خو نو خوشحاله ګانټي خان دی خدای خوشحاله پیدا کړی او دی خو نو دی خوشحاله د واده په ورځ هم ډېر خوشحاله د واده په ورځ او لنګوټه څومره خوند ورسره کړو ماشاءالله لنګوټه ډېره دی په دا مخکې خدای د نور پیدا کړی و ډېر ښایسته خوند خو دوی وایي چې دغه د واده په ورځ باندې یا د واده په شپه باندې الله پاک ودانر څم الله پاک دغه ورکړي رنګ ورکړي نور ورکړي او دغه ناوې څم خپل نور الله پاک ورکړي نو دا بعد خو د عمرابه د ګور ملګري دي دا سره انډیوالان دي نو دا چې الله پاک یې زړونه په لکښې نه نه دا نو بیا چیرې کېدلی دا کوچني ماشومان دا د سهار وختي ناست دی عزت لا دا د چای کوي دا د دیم راووتی ده دا د بیلچه راخسې د کار له ځي زه دا د چای کومه دغه ژوند چې دی دا ژوند کې ډېر خوند دی چې وروره بس هر یو د خپل د وړو لپاره د برې لپاره د وړۍ لپاره د دا لپاره سهار وختي راپورته کېږي چې څه وګټي دا هم یو ډېر غټ عبادت دی په دا کې سکون دی پیسه یې حلاله ده دا د دې سره د یو د درو څلور ورځې زړه ډوډۍ چې لا وخورې په هغې کې چې کوم خوند دی هغه په بل شي کې نشته ولې د حلاله روزي ده د محنت روزي ده په دا شي کې ډېر خوند دی په دا روزي کې ډېر خوند دی ماړه خلک یې وروره دا قسم ژوند دی په کروړه او نسي پیدا کوئ نه دا قسم خوند دی په کروړه واخیسئ چې کوم خوند چې دا دی زه اوس ناست یم سهار د دا کلي ژوند دی او د دا عزت سره ناست یم نن دې د واده سویمه ده ښه 15مه ده نن د واده خو مال یې بادام پستې نه دي ایښي دا زوم په جیب کې ګرځي بادام پستې ته وایه بیا په اختر کې درله راشي بیا راکړي ته راوړه ډوډۍ مې درته راوړه ډوډۍ تکلیف دې نه کوه که زه خیر دا به مو وخوره سهار وخت دا ډوډۍ هم ډېر ښه خوند کوي د چای سره بس دا ده د الله ډېر شکر دی چې دغه ژوند دا ژوند کې ډېر سکون دی خوشحالي ده دا خدای موږ ته رانصیب کړې ده نو تال د ده عصمت واده څه وخت عصمت نو پر کال چې څه پیسه کوم چیرې پیدا کړل د بزګرۍ کې څه ځای راورسېد انشاءالله کلونه دا وار آباد عصمت چیرې له بیا به عصمت اوس پیسې ګټي واده دا عزت اوس دا ستا مور چیش په دا خو نو دی دا واګو دسمال دی ستا دپاره انشاءالله تحفه راکړه بس ټیک سوې ته په د هغې کې واچوه زه خو هم اوس ستا د مور زوی یم بس ورته دعاوې راله کوه دا د عزت مور ما ته په تحفه کې راکړه او پخوا به زه د دسمال ډېر شوقي وله موږ په دغه کې زموږ دغه تا کوله داسې ولاړه تا زموږ نه کوله موږ به انشاءالله تا ګرد عمر په دغه توپو کې یادوو انشاءالله او که چې زموږ سره لاس واخیستې بیا به زه چلته مجه توپه کې رانشم موږ په خوا کې خو دا واګې دسمالان په دا ودو کې کالي لونګۍ دا رواج دی ونو عزت لا چې دی دا قسم غاړې دا کندهارۍ غاړه دا کندهارۍ غاړه دا نو په ډېر تکلیف دا به ډېر ګرانې جوړېږي دا ډېر ګران دا په 10,000 په 12,000 کې یوه دانه د ده د واده د مې په څو کړه هغه خپله جوړه هغه زه په خپله دغه ور جوړه دا د عزت له مور و ما ته تحفه هم راکړله یوه چیز ده یوه واګه ده یو دسمال دا دوه شیان بس دا به نو زه ځان سره سنبال ایږدم څه کوې ټریکټر بیا و ټریکټر بیا جوړ په خیر سلامت اکرام فضل خانه جوړ په خیر که سټارټ که موږ به په ویډیو کې راوړو چای به وکړو بیا به ورسو چای به راکوئ که نه راکوئ بالاخره فرق نسته چې شی به دغه نامیان دي دغه نامیان
فضله ته ښه شکر ته طبیعت څنګه دی څنګه سهار وختي کې راوتله زه خو نو سهار وخت ګرځم دا وطن دا علاقه ګورم ښه ته یې شاشته کوئ موږ به خوندونه ځي ناخلو د دا علاقې او د تی به کې لګیا غنم به شنه کوئ نور کارونه به کې کوئ موږ به عمر لاله ملګرو د عزت لا سره ډېر ښه خوند وکړي ورسره کښېناستلم مجلس مې ورسره وکړي دا مې ورته وویلې څلور لږ کسانو وکتلې او الحمدلله ډېر ښه خوند یې وکړي د په خپل ټیم باندې لا نسو پوه د دوی په ژوند کې ډېر خوند دی عزته خداحافظ په مور سلامونه وایه خداحافظ دا دی د عزت سره مې چای وکړلې ډېر ښه خوند یې وکړي ته څه وخت ټکټر بیا ښه ډېر ښه خوند یې هم وکړي او په دغه قسم ژوند کې ډېر سکون دی ډېره خوشحالي ده اوس راکړئ ماته اجازت د خدای په امان